ما ته ژر ژر غوسه راځي او ژر ژر راته درد راځي او په کور کې یا د باندې یا د ورور سره یا د خپلو بچیانو سره ډېر زر جنګ او جګړې ته درېږم او بیا چې وروسته فکر وکړم ورباندې ملامت هم زه یم نو د دې دپاره که دې علاج راوښوئ. نو محترم وروره زما عادت داسې وي زه د اوله پلا ډېر وسا علاج یو چاته ښیم چې د هر چا په وس هم وي او وسا هم وي. نو په هغه وسا علاجیاتو کې یو دا دی چې الغفار جل جلاله د الله رب الجلال نوم دی. فدا ځانګړي خصوصیات لري. یو خصوصیت یې دا دی چې کله یو چاته ډېر زر درد ورځي نو دغه الغفار جل جلاله دی نن یو واره په شواروز کې وایي الله رب الجلال به د ښه سالم فکر خاوند به جوړ کړي او ښه صابر به جوړ کړي. نو دا نور خصوصیتونه هم لري. یو خصوصیت یې دا دی چې پر ناحقه به چاته خشکه نه کوي، پر ناحقه به درد نه درځي. او د دې څخه علاوه بل شی هم د دې دپاره د علاج شته چې هغه سړی یو سلو یو وار تر شلو ورځو پورې ووایي. شل ورځې یو سلو یو وار دا آیات شریف ویل والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. دا آیات شریف د سورة آل عمران یو سلو څلور دېرشم لمبر آیات دی. دغه آیات مبارک چې سړی د ځان ورد وګرځوي او وایي او تر 21 ورځو پورې یې ووایي او ډېر ډېر یې وایي او یو سلو یولس واره یې ووایي الله رب الجلال به داسې صابر او داسې کس جوړ کړي چې دی به ښه صبر او حلیم طبیعت به لري.